د حامله میرمنې سره یا هغه میرمنې چې بچی په خېټه لري خاوند نشي کولای کوروالی سیکس وکړي نو څنګه باید وکړي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې او برتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د غړي نشان ووهئ. مننه. هغه خلک چې د میرمنې څخه په دې یو وخت کې دوی ډېر شکایت لري او ډېر مست وي، نشي کولی ترڅو د میرمنې سره یو ځای شي. اکثره داسې خلک وي چې په دغه کار دوی نه پوهېږي خو خپل مطلب حاصل کوي، یعنې خپل مطلب په دې خاطر چې خپل ځان سړوي، نه د بچي په قصه کې کېږي او نه هم د میرمنې یا هم ماشومانو په قصه کې، خو خپل مطلب پوره کوي او ځان خلاصوي. د دې لپاره چې تاسو خپل ځان هم خوشحاله کړئ او میرمن مو هم خوشحاله کړئ، بل مو اولاد هم سالمه پاتې شي، نو تاسو کولی شئ په دغه طریقه د میرمنې سره سیکس یا کوروالی وکړئ. دا طریقه په ټوله نړۍ کې رواج لري خو اکثره خلک یې نشي کولی، ځکه چې د کومو خلکو چې ذکر کې کموالی یا وړوکوالی وي د دغه طریقې څخه ګټه نشي اخیستلی. په دغه طریقه کې تاسو کولی شئ هغه خلک چې په ذکر کې اوږدوالی وي نو کولی شي میرمنې سره د بلاروښت یا هم د امیدوارۍ په وخت کې ورسره سیکس یا کوروالی وکړي. دغه طریقه داسې ده چې تاسو به لومړی د ځمکې پر لوري سملئ، د سر څخه به مو بالښت کېږدئ او د ګناټوره لاندې به تاسو داسې کار وکړئ یو وړه غوندې ټوټه یا هم داسې د وړوکي بالښت په اندازه باندې یو ټوټه یا هم یو څه کېدی چې ستاسو ذکر پورته خوا ته راووځي. په دغه وخت کې تاسو کولی شئ چې میرمن د پاسه کېنوئ. هغه وخت کې به تاسو د دې طریقې څخه ګټه اخلئ کوم وخت کې چې ستاسو میرمن امیدواره یا بچیداره وي. بیا تاسو کولی شئ چې د خیر کار ته شروع وکړئ، خو د میرمنې هغه بچی چې په خېټه وي نو هېڅ کوم تاوان او کوم ضرر به نه رسېږي. دا طریقه تاسو کولی شئ چې په دغه وخت کې استعمال کړئ. ګټه یې زیاته ده، خوند یې زیات دی او بل ستاسو هغه کوم خواهش چې وي هغه په ډېر زیاتوالي یا هم په ډېر خوندوالي سره به تاسو پوره کولی شئ. نو خدای دې وکړي ملګرو زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلي، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.